ماته ژوند درکړي، خدای ماته وعده کړي انشاءالله، خدای ماته دومره ژوند درکړي که نه که خپل وعده چې خپل بس ملګرو بس زړه مې د مجردان نن ډېره دی زړه نه زړه خبرې نور نشم تاسو ټولو ته وکم که نه تاسو ټولو سره مینه لرم. خدای ملګرو په دې سایټ کې تاسو دوه ځای تصویران لیدی شئ. په یو کې کله چې د زیباګل کینسر نو د هغه وخت تصویران دي او دا بله کومه ویډیو چې دا د هغه وخت ده لکه یې د 2024 کله چې زیباګل ته کینسر ولګېدو. نو کومې ویډیو چې دی هغه په سوشل میډیا شیر کیږي، تاسو به کتې هم شئ. په کم کې چې خلک وایي چې د زیباګل کینسر دی او هغې چې کم دی 28 ورځې پاتې دي او د هغې نه پس به وایي دا مري. لکه ډېر خلک چې کم دی هغه په دې لګیا دي او په دې باندې مختلف قسمه ویډیو جوړوي، حالانکه اوس چل څه دی واقعي هغې ته کینسر شوی دی او که نه. تاسو سره ما تیر شوي یو ویډیو یو څو ورځې مخکې شیر کړې وه او په هغې کې مې سره مکمل تفصیل بیان کړی، ورسره د زیباګل کم بیان چې راغلی هغه ورسره و. په کوم کې چې زیباګل وایي چې آیا ما یو سرجري کړې ده او هغه سرجرۍ په ذریعه باندې ما خپل کم وزن چې دی هغه کم کړی دی او اوس خلک راپاڅېدلي دي او هغه وایي چې دې ته کینسر شوی دی. نو وایي دا ټول مکمل دروغ دي، په دې کې وایي څه حقیقت نشته. که تاسو وګورئ په فیسبوک باندې خلک مختلف قسمه پوسټونه کوي او وایي چې آیا دا به مري او داسې به کېږي، حالانکه د هغې کم بیان چې دی راغلی دې نه علاوه د ولی الله سره یو لایو ویډیو هم کړی و، په هغې کې هم پوره تفصیل بیان کړی دی چې خلک څه قسمه په ما پسې پروپیګنډې کوي او دروغ چې دی هغه روان دي. که موږ وګورو په سوشل میډیا چې یو دروغ خبر معمولی هم وایرل شي نو هغه دې حد ته ورسي چې د هغې رښتونه راتلل چې دی هغه ډېر زیات مشکله وي چې بیا هغه خلک حقیقت طرف ته راوړاندې کړي. خلک وایي چې رښتیا راغلي وي نو دروغ به هغه کلي وران کړي وي. نو کم دغه معلومات چې راغلي وو هغه هم تاسو سره شریک کو. ټول دروغ چلیږي، پیک خبر په سوشل میډیا چلیږي، په دې باندې هغه یقین مه کوئ. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.